که زه داسې وکړم باچاجي دا ګل دی او دا زه مات کړم نو خفه کېږې به؟ زړه مې پرې ماتېږي. یقین ته په خدای وکړه چې زما ته چېرته دا احساس نه دی شوی چې تاسو یو کار کولی شئ یو ځای نه شو. السلام علیکم، ټولو ته سلام، مینه او احترام. خدای دې وکړي چې تاسو ښه ګلونو. عدنان نزګل یم. دا وخت مې راویستی په سوات کې جامبل او بیا په جامبل کې میرګۍ نوم یو کلي ته. میرګۍ یقینا چې خدای پاک د ښایست په کالیو او په جامو ډېره زیاته نازولې ده، ډېره ښکلې سیمه ده. او بیا په دې سیمه کې داسې خلک هم اوسېږي ګلونو، کم خلک چې د خدای د قدرت ساتونکي دي یا د خدای قدرت یا د خدای پاک ورکړه ساتي ورکړه. خو ما د یو داسې شخصیت خواله راویستی څوک چې باچاجي نومیږي او تاسو به وایئ چې هسې خو د قد قامته دی دومره لوړ نه ښکاري، خو دا ډېر لوړ انسان دی. د هغې وجه دا د ګلونو چې باچاجي په یو وخت سیاستمدار هم دی، د دې کلي سیاست هم کوي، ښه انسان ورته مونږ ویلی شو ځکه چې دلته وختي یو کس تېرېدو. نو باچاجي اوس هم خپل هغه پښتو پالي چې په کلي او په حجره باندې څوک تېرېږي نو هغه ته څه وایي تاسو ته پته شته؟ وایي چې راکوش اول به وایي دلته کې ډوډۍ وخورئ، بیا به د هغې نه وروسته خپل سفر چې دی هغه تر سره رسوې، بیا به ځې. دا دومره اوږده خبره مې ځکه وکړه یا تمهید مې ځکه کېښودو چې دا سړی ډېر لوړ او لوی سړی دی. باچاجي اول خو راته ستړي مه شو وایم، خوشحاله اوسئ، ډېرې زیاته مننه مو کوم. دا راته ووایئ باچاجي چې ولې د دې ګل سره مینه کوئ؟ ولې مو دا ګلونه دلته ساتلي دي؟ ولې مو دا ونې ساتلي دي؟ وجه څه ده وجه؟ زما خپل د زړه خواهش دا دی چې زه کوم ځای هم ناشنا بوټی بیا به وم نو زه کوشش دا کوم چې هغه زه دلتې راوړم. دا مو مینه ده او خصمانۍ وکړم او وشي. ښه، دلته کوم ناشنا بوټی دی چې شته چې تاسو یې ما ته وښایئ یا پرې خبره وکړئ؟ دا بوټی چې دی که نه دا په کالج کالونۍ سیدو کې موږ ولاړو، دا ما په یو کور کې ولیدو او ما پسې خپل یو ماشوم خورایه ولېږو چې د دې کور والا نه دا بوټی څانګه راوله. نو کور بند و او موږ هلتې کار ولاړو. لږ ساعت بعد په یو رکشه کې زنانه راله او ماشومه راله او کور ته دننه شو. ما پسې بیا هغه ولېږو. هغه چې لږ ساعت وشو نو یو چړی راووتله، وی ځان له ټکټ کوي چونکې هغه بوټی په کور کې دننه و. هغه بوټی تاسو راوړو دلته کې؟ نو یو کال یې تېر شو، دا یې اوس دویم کال شروع دی او را زرغون شوی دی. اوس به نور هم رالویږي. باچاجي دا راته هم وایې د دې بوټو نه څه سکون درته میلاویږي، خوند درکوي چې کله راوځئ یا؟ نو زما دپاره خپل سکون خو ډېر زیات دی ځکه چې زما شوق دی او خواهش مې دی، خو چې ستاسو غوندې میلمانه راشي نو هغه بیا ډبل خوشحاله شي. ډېره ښه ده. سیاستمدار په حیث یا د پولیټیشن یا د سیاستدان په حیث هم په دې خاوره کې کار کوئ که نه؟ د کوم ګوندونو سره مو اړیکې ساتلي دي؟ که په دې لږه غوندې خبره وکړئ چې مخکې پرې ځو. نو پلار په نیکه خو موږ چې قام پرست وو، د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند سره واسطه وه، خو چونکې د حالاتو د هغه پارټۍ د دغه د وجې موږ اوس تللي یو JUI ته، جمعیت علما اسلام ته تللی. ډېره ښه ده. دا راته هم وایي باچاجي چې زیاتر پښتنو خپل روایات هم هېر کړي دي. وختي ما ستاسو نه واورېده چې د پلار نیکه نه راته پاتې هغه کم ایونټس یا هغه کم څیزونه چې وو نو هغه زه اوس هم پالمه. لکه د اختر په ورځ باندې د دې کلي خلک راشي او دلته کې راغونډ شي او موږ د هغوی ښه میلمستیا وکړو، مینه ورته ورکړو. په دې لارې چې څوک تېرېږي یا زما نه بغیر تللی هم نه شي، زورور هم ډېرې زیات دی که نه؟ کوشش دا کوم چې د دې په اړه څه وایې؟ میلمستیا خو د پښتنو یو روایت دی چې دا په چا کې نه وي، خو څه وایم نیمګړی پښتون دی. نیمګړی پښتون دی که نه؟ راځئ باچاجي تر دې ځای ته کښېنئ، دا خبرې به نورې په ناسته وکړو. ګلونو ما تېره ورځ یو ویډیو کتله باچاجي، نو په هغې کې د هند مشر چې دی مودي نو خبره کوي. هغه وایي چې مونږ غریبانانو نو زما تره زما نیاله
یو فکر راوړو سوچ ول راوړو چې موږ به داسې وکړو چې د ونو نه چې کم لرګي جوړیږي یا د ونې چې کټ کیږي او د ونې نه لرګي جوړ شي او یو ټال غوندې ټال بیا په دې ټال کې دا ونې پرتې او بیا دا خلک کټ کوي او هغه بلوي وایي چې موږ به داسې یو ټال غوندې جوړ کړو نو د هند مشر وایي چې زما نیا هغه ته انکار وکړو ورته ویې چې نه بچی داسې به ګورئ نه کې وجه دا ده چې دا قدرت دی دا خدای پاک موږ له ورکړي دي او دا ونه یوازې دا نه ده چې دا دې بلی شي بلکې ونه ژوند دی ونه ښایست دی ونه مینه ده او د ونې سره ډېرې خبرې تړلی شوي دي یعنې ژوند ورسره تړلی شوی تاسو په دې بیخي نه دردېږئ چې ستاسو په وطن کې وګورئ په سوات کې څومره زیاته ځنګلي کټ شوې په سوات کې په بیلو بیلو ځایونو کې زه که نومونه په اخیستو شروع کړم زما په خیال چې ختم به هم نشي ډېرې سیمې داسې دي چې د هغې نه دومره ونې کټ شوې چې کله موږ هغې سیمو ته وګورو خلک وایي چې چېرته سیلاب وهلي دي څه چل ورسره شي په دې دردېږئ به حیثیت د یو باغ ساتونکي به حیثیت د یو چمن د ساتونکي چې تاسو ځان له ګلونه ساتئ چېرته په سوشل میډیا راته پته ولګي په دې خفه کېږئ او که نه ډېر زیات د ځنګل د کټای خو ډېر نقصانات دي د دې نه سیلابونه جوړېږي د دې نه اکسیجن کمیږي د دې نه د ځمکې کټاو سیوا کېږي او د دې نه ډېر زیات طوفانونه راځي ډېره ښه ده که زه داسې وکړم باچاجي دا ګل دی او دا زه مات کړم نو خفه کېږئ به زړه مې پرې ماتېږي نو زړه مې ماتېږي پښتانه خو داسې هم کوي که نه ګل ډېر خوښي خو یا یې د یار په اوربل کې خوښي یا یې چېرته خپل په لاس کې خوښي یا یې په کتاب کې خوښي دې خلکو ته څه پیغام ورکړي چې دا ګل ورېږئ ماتې کړي دې خلکو ته سوال نو که دی په دې بوټي کې نو دی به ډېر وخت ډېرو خلکو له ښایست ورکړي خوشحالي به ورکړي او که دی کتاب ته یا وشو کېږي مات شي نو د خو ټایم ختم شو یا ګنټه یا نیمه د ژوند پاتې شي باچاجي ما اورېدلي دي تاسو ګاډی هم چلوئ او جی ګاډی چلوئ نو ما خو معذورتیا چېرته د خپلې زندګۍ د ودرېدو د رکاوټ نه دی جوړ کړی نه مو دی جوړ کړی زموږ زیاتره داسې معذوره خلک ما لیدلي دي چې هغوی ډېره لږه معذورتیا لري خو بیا هم ځان ودرولی هغوی ته څه پیغام ورکړو نو هغو ته زه دا وایم چې تاسو خپله معذورتیا د خپل ژوند رکاوټ مه جوړوئ خپل ژوند هغسې تېروئ چې څنګه نور خلک وي لږ کمې سستیا د معذورتیا په وجه به راځي خو په زړه کې یې مه راولئ یقین ته په خدای وکړه چې زما ته چېرته دا احساس نه دی شوی چې تاسو یو کار کولی شئ او زه یې نشم کولی زه یم چې زه به یې د ده نه هم ښه کوم باچاجي په یو وخت دوه موبایل هم ساتي یو ورسره ساده وي او بل ورسره رنګین یا د ټچ والا موبایل آیفون هم ساتي که نه آیفون ساتي ښه چې ګلونو خوشحاله اوسئ راځئ زه درته لږ دغه ګلونه ښایم او د باچاجي د دغې ښایسته او ښکلي چېرته کې چې ده ځانه ګلونه ساتلي دي چېرته چې دی د ونو خیال ساتي او په یو داسې جنت ماحول کې باچاجي اوسېږي چې زه تاسو ته د دې په اړه ویلی نه شم خو د دې په شا باندې څه فکر یا څه سوچ دی باچاجي په انسانیت مین دی باچاجي په ښایست مین دی باچاجي په مینه مین دی او باچاجي د خدای پاک په قدرت مین دی هغه بالکل داسې نه کوي چې چېرته دا ونې ولاړې دي او دا ونې کټ کړي یا دا ونې خرابې کړي بلکې هغه دا ونې ساتي او دا ونې په دې ساتي چې په راتلونکي وخت کې دا انسان ته ښه ماحول ورکړي اکسیجن ورکړي او دی چې کله په ښار کې سم تنګ شي او بیا عدنان نزګل یا د اسماعیل په شانتې څوک دلته راشي نو هغوی له دې ځینه سکون ویسي مینه ویسي امن ویسي ژوند ویسي ملګرو خواست مې دا دی او دغه تمه ستاسو د ټولو نه لرم هغې خلکو ته هم دا وینا کوم کم خلک چې برملا دغه ونې وژني ما څه شعرونه لیکلي هم په ونه باندې خو زما نه هېر دی باچاجي دا هغې خلکو ته زه دغه خواست کوم چې تاسو کوشش وکئ ونې ولګوئ زه د پښتونخوا ګورمنټ ته هم خواست کوم
تاسو خو وی چې یو وره ونې به لګي هغه ونې لګول یوازې نه وو بلکې دغه ونې ساتل هم ضروري دي تاسو که دا ونې نن ونه ساتلې نو سبا بالکل ګورئ داسې تمه ونه ساتئ چې ستاسو ژوند به ښایسته شي دلته کې به ښکلی ماحول وي ښایسته موسم به وي بالکل به داسې نه وي بلکې دا به هم د ښار په شانتې هوا به یې خرابه شي ژوند به پکې نه کېږي موږ له راکړه اجازت د باچاجي د دې ښایسته دیرې نه د باچاجي د خوا نه ستاسو له ټول نه اجازت غواړو په دې هیله باندې چې دا وطن زموږ دی دا خاوره زموږ ده د دې به خیال ساتو د خدای په امان